سلامونه ستړي مو شه درنو لیدونکو. قره باغ ته راغلی یم او قره باغ کې له یو ځوان سره ولاړ یم، له ده سره غږېږو. سلام، ستړی مو شه، په خیر؟ وعلیکم سلام، ښې جوړې، په خیر. شکر دی الحمدلله. څنګه یې؟ ژوند چارې دې څنګه روانې؟ شکر د خدای فضل ده. نوم دې څه دی؟ نواب خان. نواب یې؟ نه، نه یم نواب. څه شی نو؟ نواب یم، خو لکه بې پیسو نواب یم. هغه څنګه یي؟ هغه خو پلار مې له وړکتوب نه نواب را باندې ایښی و. دا څه وایي؟ اوس نواب نه یې؟ نه، نواب نه یم. او کار څه شی کوې؟ زوز وهمه. هغه څه شی؟ زوز خاصه. هغه باندې څه کوې؟ بیا ډوډۍ پې پخوو، خاطق پې کوو. ولې کور کې هغه نه لرئ؟ ونې لرو یې وړې دي، نه یې وښو، سوري لاندې کښېنو. سوري لاندې کښېنئ؟ دا څه وایي؟ اوس چې وکړو نو؟ ګیس ډبه ولګوئ که نه؟ ګیس ډبې خو پیسې نشته. ګیس ډبه خو پیسو باندې نه کېږي، خو مفته کېږي. څه رقم مفته کېږي؟ آبادې خو مې ویلې وایي پیسې چې نه وي بیا وایي څوک ګاز درته نه اچوي. چا ویلي؟ آباد مې ویلي. آباد یې ویلي؟ نه رښتیا؟ ښه. پټو کې ګرځېدلي؟ څه دې کول پټو کې؟ پټو کې خو مې کتلې چې دلته شاخلي راوړم او سواري ټولې کړم او لږ جارو وکړم، بیا به دا ځای پچې جارو کوو. نو پټو کې جواري څه دې ویلي؟ جارو کوو، جارو بیا تړو، بیا ځای پې جارو کوو. ته خو د رومیانو پټو کې ګرځېدلې که نه؟ رومیانو په بغل کې دا خالي پولې نه وي، بغلو کې دقلته جارو وي، هغه کوو. که سړی مې وویني بیا مې پسې اخلي، او که مې ونه ویني دا ټکنده غرمه کې راغلی بیا سړی نه وي، بیا یې راشي کوم. ښه، غلا کې یعنې؟ نه، غل نه یم. نو غل نور څنګه یې؟ غل نه یم، نواب یم. خو هلته مې پلار وایي چې جاروګانې راوړئ، هغه پلاني همسایه مې دونه کړې ده او دونه کړې ده. ته خو اوس ځوان یې، هغه ماشومتوب عادتونه دې پرېږده، داسې کار وکړه، کار کوه، روزګار کوه، په هغه باندې ځان چلوه، کور چلوه. داسې خو نه دی چې ته راشې پردي پټي نه ته غلا کې. لو خو مې کړی و که نه، لو مې وکړه. چېرته دې وکړه؟ لو مې وکړه، ابا مې لو نیولی و، لو مې وکړه، بیا غنم راکړه. څه دې کړه غنم؟ غنم م راکړه، خو دا ډوډۍ کوو که نه، بیا ډوډۍ له کمه وکړو. دا څه وایي؟ او لو م ډېر وکوي نه ده. دغه ټول دی نه، دا ټول ازغي دي، ټول م لو وکړه. صفا لاسونه دې دي؟ لو م وکړه، لو م نه وی کړی موږ به چی خوړل. نه غلا مه کوه. غلا خو نه کوم، والله که غلا کوم. دا څه وایي؟ غلا نه کوم. هغه د موږ همسایهګانو نه پوښتنه وکړه، وایي دوی نه پوښتنه وکړه. وایي دوی نه؟ عبدالرحمن کاکا پیژني؟ دا د موږ یو خو د موږ عبدالرحمن کاکا ده. هغه؟ هو پیژنم. پیژني؟ هو پیژنم. کومه ورځ یې لسګون درکړی دی؟ بله ورځ یې 2 دانې 5 ګونې راکړې، یو مې بیا ملی پې واخیستی، یو مې بیا بسکوټ پې واخیست. بسکوټ دې تا ځان ته وخوړه که کور ته دې موړي و ځان سره؟ نه، کور ته مې هم ورکړ. ښه، بیا خو دې ښه کار کړی دی. هغه پسې ور یې نه کوم، بیا کور کې مې ورونه ټول راته غږېږي، وایي ته یې وایي خورې غټ سړی. مال چې غټ سړی مې خو هده راته وکړي. څه شی راته وکړئ؟ واده راته وکړي که نه، هلته وایي غټ سړی او هلته چې د واده خبرې ماشومې نه ته ځان ته دې وګوره. ته د واده یې؟ نو لو ولې را باندې کړي؟ وایي لو خو ماشوم هم کوي، نو داسې سخته خبره خو نه ده لو. خو ماشوم خو یې لږ کوي، په ما باندې ټکن سبی چې جګ سم ته ماښامه پورې ما باندې لو کوي. لو کوي در باندې؟ او بیا واده هم درته نه کوي؟ او بیا له هغې خواته نه خصم په شا راوړم. دا څه وایي؟ که واده نه کړي یو کراچي خو دې راته واخلي چې زه دا خس پکې راوړم. نه، زه یو خبر شولم، وایي ده ته وایي مورجانې ورته هغه اخیستې دي. خپله کیسه راته وکړه، څنګه چې شی ته اخیستې دي؟ مورجانې خو مې خدای دې ښه ورسره وکړي 5 چرګوړي یې راته واخیسته. وایي که دغه خدای پاک غټ کړلی نو تا ته به انشاءالله واده وکړو. او زه ډېر خوشحاله یم، چرګوړي ته چې ګورم مینه مې پرې ماتېږي. ما د خدای مهربانه ده که واده وکړم. چرګوړو باندې واده کې؟ دا واده دومره اسانه شو اوس؟ نو خدای مهربانه ده که نه؟ خدای خو مهربانه ده، خو چرګوړو خو نه کېږي. خدای مهربانه موږ تاسې مشرانو وایي چې تاسې حرکت وکړئ او موږ به برکت وکړو. حرکت وکړو؟ برکت وکړو؟ هو که نه؟ برکت لو مې وکړه، خس مې راوړله او جارو مې راوړه کور ته. نور څه شی را باندې کور کې د جارو کله والې ده؟ چې کله کله مور مې نه یا مریضه وي بیا دا جارو مکاسې ماسې هم پرېمینځم. ښه. په کور کې په چا ډېر ګران یې؟ په کور کې خو مې په مور ګران یم. او د چا ډېر بدې راځي؟ بدې خو مې د ورور راځم. ولې؟ وایي ته کار نه کوې، زه کار هم کوم، هغه مې پلار ته وایي دی کار نه کوي او پلار مې ما راونیسي. بیا څه در باندې کوي؟ بیا مې وهي که نه ګانډولو لاندې مې کوي. دا څه وایي؟
خو عریضه وکړل د حوزې ته لاړ شه عریضه ولیکه ورته داسې پلار او وروڼه مې یو ځای شوي دي ما وایي او واده م راته نه کوي پلار مې وایي عریضه مه کوئ ږیره دې خیرلې ده او بیا دې طالبان وهي وی هسې دوکه در سره کوي چل در سره کوي هېڅ خبره نشته ورشه بندي مې نه کوي نه دي بندي کوي خو داسې هغو سره واده وکړه ورته نوره ږیره پرېږدمه ځکه ږیره خو سنت دی که نه خو ما ته عریضه نه ده معلومه که نه دا څه شی ما سره ځي چېرې بوځم عریضې ته خو بیا مې پلار وایي ولې پردي خلکو سره ځي وایي ته خو ماشوم نه یې نه زلمی ما سره که لاړ شي څه بده ده بله دفعه تللی وم عبدالرحمن ماما زوی سره تللی وم بیا 3 ورځې بندي کړی وم چېرې ته یې بندي کړی وي ګوخانه کې دا څه رقم دا اوس پلار دی که جلات نه جلات نه ده پلار مې ده جلات مې نه وایي جلات دې نه وایي نه جلات مې نه وایي جلات هغه سړی چې پانسي کوي هغه درته یادوم نه ما ته خو یې ویلي دي چې مړکوم دی او ته تر اوسه پته نه لګي چې څنګه به مړ کړي خو زه کاروبار کوم نه مې مړ کوي نه دې مړ کوي ښه یوازې د غنملو نه اخواته نور د کوم کسب یاد دی توتم ټولوی سم دا څه شی دی توتم ټولوی سم خصم کور ته راوړم او ترشکم اوبه کوی سم دا کارونه کوی شي ډیپلوم دې پکې اخیستی کوم ځای نه د څه شي ټیم مې پکې اخیستی ډیپلوم درته یادوم سند چې دا کار زه کوی شم نه سند خو یو دانه همدغه بیل لا کړی ده نور خو چې ماته نه دي راکړی بیل یې درکړی دی ښه کابل دې کله لیدلی دی کابل مرکز کم کابل دا د افغانستان پلازمینه کابل مرکزي کابل ته خو پلار مې ویلی وای زه کابل ته تللی وم چارماغ یې م راوړي دا څه وی کابل نه درته راوړي وو ته یې ځان سره نه وې وړی نه نه یم بیولی څه وی نه ته اوس یو کار وکړه پلار سره دې خبرې وکړه زه به دې کابل ته بوځم ځان سره نه ځم زه تاسو سره نه ځم ولې نه نه ځم تاسو سره نه ځم ته مه کوه که نه نه ځم تاسو په موټر کې ځئ نو ولې ته موټر کې نه ځې راسره نه وایي ټکر چې سوی و کوم هلته د صاحب اخیر 2 زمنه مړه سوي الله دې هغه وبخي موږ کلار ځو موږ تیز نه ځو موږ ډېر په کلاره ځو په ارامه موږ اوس هم راغلو تا به ځان سره بوځو کابل کې ډېر ښایسته ښایسته بنګلې دي ښایسته ځوانان دي پارکونه دي یو رقم ته پکې ښایستونه دي چې وی ګوري خوند به ترېنه واخلي لو کوي هلته خلک لو باندې څه کوي وروره هلته دا بنګلو کې لو نه کېږي نه بنګلو کې لو څه کوي نه کېږي نه دا خو کلیوالي ساحو کې کېږي هلته موټرې دي ګوره هلته بنګلې دي هلته پارکونه دي هلته چوکونه دي ښایسته ښایسته دا تلویزیونونه کې به دې کتلي که نه تلویزیون پېژنې او څه شته وایي تلویزیون تلویزیون ته تلویزیون وایي که نه نه هغه څه شی خو تلویزیون خو ما یو دفعه لیدلی و موږ تللي وو کاکا کرم هلته مې لیدلی و تلویزیون کې ذاتي مې بیا نور نه دی لیدلی دا څه خلکو پکې څه کول هغې جنګونه پکې کول مالې زه دا تلویزیون نه ګورم و خو نه تښتېدلې د کوټې نه نه ونه تښتېدم خطا کړی یې داسې نو نه پلار مې ویلې څوک دې نسي رانه وښلی ښه پلار دې نه سره و په زړه کې خو ډېر ډارېدم بیا ونه تښتېدم نه چاړې راایستې و درپسې نور یې ووهله نور یې ووهل ما ته یې بد کتلې ده چې ما ویل خدای پاکه په ما رحم وکړي واده مې هم نه ده کړی رابنده که اوس څنګه دی واده څه پلان لري کې نه کې پلار یې ته کوي څه درته وایي خبر ته وکړم پلار ته خو مې نه وایي نه 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 بېغمه واده ته مې زړه کېږي خو پلار مې نه کوي چې واده یاد نوم ورته یاد کړم وحي ښه وحي دي نه ولې دې وایي زه ورځم ورته وایم چې دې زوی ته دې واده وکړه د کلي مشران ورته راټولوم که خدای پاک دغه لو په خیر خلاص کړ نو انشاءالله واده به وکړي ښه د غنملو پورې ستاسې واده ده چېرته درک لرې څوک دې خوښ کړي دي نه دي څنګه چل دی درک خو مې که وکړم بیا خلک راباندې پوهېږي او پلار به ته مې وایي وښي مې درک مې ولاکه لیدلی د تر اوسه ښه درک هم نه دی کړی ولا تا سره خو ظلم شوی دی څنګه وکړم ولاسې بیا هم شکر ده لو خو کوی سم که لو خو کوی سم خس راوړی سم و که نه او که مې خدای دې نه کوي خدای دې نه کوي که مې مور مریضه شي کاسې خو هم پرې میتاسم ښه بیا خو ډېر تکړه یې نو و که نه خو دغه کار در باندې په ښار کې کومه که نه کمپیوټر کې به د شاګرد کومه کالي او د هغه چې دی لوښي دا مینځه پیسې به درکوي کور ته یې راوړه جمع یې که بیا واده پې وکړه هېڅ دې پلار ته بیخي هغه کېږم 100 روپۍ راکوي د ورځې به 200 روپۍ افغانۍ درکوي 200 افغانۍ به درکوي د ورځې 200 سوي ته څو افغانۍ پېژنې زه ته شلو پورې پېژنم ها شلو پورې لس وارې لس وارې یعنې شل دانې لس وارې 200 روپۍ کېږي دومره د ورځې در کوم درته
دقونه دې راکړي. هی بیا دې خبرې دي ښه خو ځو اوس خو زه نه ځم. نو څه وخت ځې غوا ته به واښه څوک راوړي؟ ته په غوا څه کې زه دې بیایم ښار ته دې بیایم بنګله کې به اوسېږي هوټل کې ښه ښه خوراکونه به کې ګوره هلته هغه شته دی ښه بریاني شته دی باربیکیو شته دی او هلته روز شته دی کابلي پلو شته دی او پیزا شته دی چکن وینز شته دی دا شیان در باندې خورم چکن وین څنګه خو دا چې درته ویښ یم هلته به درته وښیم چې دا چکن وینز دی پلار مې پرېښود ملا صاحب ویلې چې غوا ته دې واښه ور نه چول او غوا هغه وه وږې وه نو ته دوغسته ځې دا یې درته دروغ ویلی دي ملا صاحب دا دروغ درته ویلی دي ولې ځکه دا غوا خو د پلار ده که نه مسؤل پلار دی ته هېڅ څه کې پرېږده ورته زه خپل کار دی خو بیا هغه ما باندې سپارلې اول یې په خدای سپارلې دوه مې په ما سپارلې ښه درنو لیدونکو دې سره نه کېږي دا هماغه غوا ته پرېږدی چې همدلته غوا وساتي او دغه کلی کور وساتي کیمره درته لګېدله کیمرې ته داسې وکړه ودې لیدله کیمره کومه ده هغه سړی سړی دا لاس کې چی نیولی دی دا همدغه د موبایل ده موبایل نه دی هغه ورته وګوره هغه چی دی موبایل ده نه دی موبایل دې کله لاس کې اخیستی دوه دفعې مې پلان ویده به پټ به مې ترې راواخلي دا څه نو ډېره زیاته مننه پېژني مننه کور ودان خیر اوسې خدای پاک دې عزت وکړه الله دې وساته الله دې ژوندی لره ډېره مننه درنو لیدونکو د دې ځوان خبرې مو واورېدلې راسره اوسېږئ زموږ خپرونه لا هم